خدا نه خواسته کستا په ژوند کې داسې خلک وي چې ستا په ذهن او زړه بوج جوړ شي، نو پوهه شه چې دا هغه خلک دی چې ستا انرژي په پټه پټه باندې ختموي. دې ته په ساده الفاظو کې ویلی کېږي انرژي ویمپایرز او انرژي سکرز. دې موضوع په اړه یو ښه کتاب هم لیکلی شوی چې داسې خلک د انسان امید او حوصلې څنګه ختموي. ځینې وخت زه داسې فکر کوم چې غل خو یوازې سامان وړي او وتښتي، خو زهرجن یا ټاکسیک انسان ستا د ژوند سکون خوري، ستا وخت، ستا وسایل او ستا انرژي داسې ختموي چې سړی له دننه خالی شي. ټاکسیک خلک څوک وي؟ د دوی قسمونه څه دي؟ څوک باید له ژوند نه لرې شي او څوک لږ پوهه او ښه چلند سره یوځای کولی شي. د ټولو نه ښه خبره دا ده چې ټاکسیک خلک هر انسان ته یو ډول تکلیف نه ورکوي. ځینې خلک هر وخت شکایت کوي، ځینې تل منفي خبرې کوي، ځینې هر وخت منفي سوچونه لري او ځینې بیا ستا د خوبونو او زړه ورتیا پرزه پرزه کوي. داسې خلک ستا جذبات، ستا ذهني سکون او تا ته مالی نقصان هم درکوي. خو ښه خبره دا ده چې انسان په دې هر څه باندې پوهه دی. مهمه خبره دا ده چې داسې انسان پیژندلی کیږي چې کوم انسان ستا دپاره د خطرې نښه ده او څوک درته په پوهېدو په وجه باندې څنګه ښکاري. هر ټاکسیک انسان د ژوند نه لرې کول نه دي پکار. ځینې خلکو ته یوازې خپل حدونه ورښول پکار دي او ځینو کسانو سره فاصلې طی کول پکار دي. خو هغه خلک چې ستا سکون، ستا پرمختګ او ستا راتلونکي خرابوي، ستا فیوچر تباه کوي، له هغو نه ورو ورو لرې کېدل پکار دي. ژوند هغه وخت ښه کېږي چې کله خپله انرژي په هغو خلکو ولګوي چې تا پورته کوي، نه په هغو خلکو چې تا ښکته غورځوي. ستا ژوند ستا په لاس کې دی. که څوک ځان ته نږدې ساتل پکار دي او څوک له خپل ژوند لرې کول پکار دي، دا فیصله یوازې ته کولی شي.